شروع کوم په نوم د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمندو کتونکو اوریدونکو یو وارې بیا محمد صدیق همراز په خپل همراز پوډکاسټ کې تاسو ته نیغ په نیغه مخاطب دی په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت په کالو به مزین یې. قدرمندو کتونکو اوریدونکو نن سره په همراز پوډکاسټ کې یو داسې شخصیت ناستې کړی دی چې دوی په حواله باندې موږ په ډاډه زړه باندې دا ویلی شو چې په سلفو کې یا زموږ په مشاهیرو کې چې د کتاب لستی او د وسیع مطالعې هغه نمونه چې لوی نمونه وو لکه جلال الدین سیوطي شو یا ابن جوزي شو یا جاهز شو، د دغه خلکو د مطالعې هغه ذوق او شوق هغه تنده په دوی باندې خړوب کیږي. د هغې نه علاوه دوی خپلې کلهمې اساسې دا په کتابونو باندې قربان کړي دي چې دا د دوی وسیله هم ده او د ژوند تیرولو طریقه هم ده. د دوی خبرې لکه خوږې او شکرې دي، اندازې ولسي دی خو په عام انداز کې دوی دومره جوړه خبره کوي او دومره کتابونو حوالې ورکوي که انسان ووایي چې دا د نن دور د اسلامي تاریخ، د اسلامي ادب، د شریعت او د فقه انسایکلوپیډیا ده، نو دا خبره به بالکل درسته وي. د بلها علومو خزانې ورسره دي، خو بهرحال زه به په دې رابس کما چې یار د صفت محتاج نه دی، په ګلابونو عطر چا شیندلی دي نه. تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا مفتی گوهر علی شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه. حضرت د ټولو نه اول زه تاسو ته په پروګرام همراز پوډکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدیق همرازه الله پاک ته تا خوشاله کی، صحتمند اوسئ، تکالیف او مصیبتونو نه الله تعالی سره زموږ د ټولو بچو سره د ټولو مشرانو په امان کې ساته. ډېره مهرباني، ډېره شکریہ. حضرت خوشاله شوم چې تاسو سره ناستې موقع په لاس باندې راغله. ډېره مهرباني. حضرت د روایتو مطابق په زما ډومبۍ پوښتنه دا وي چې دا د خوشبو معطره ګل دا په کومه خاوره باندې او په کوم سن کې رازرغون شو او ابتدایي زده کړې عصري د کوم ځای نه وکړي او تر کومه حده پورې؟ محمد صدیقه الله دې تا خوشحاله کی. زمونږ د کلي نوم 400 ده او په 400 کې بیا تنګي او په تنګي کې بیا زمونږ محله ده، محله صاحبزادگان. جی محله صاحبزادگان کې زما د والد صاحب نوم صاحبزاده محمد هارون او د نیکه نوم مې صاحبزاده عزیز الحق او د قر نیکه نوم مې صاحبزاده فضل حق. ماشاءالله. او داسې ورپسې چې لاړ شي نو زمونږ خاندان دی د نیکه صاحب او دا د مرزا مظهري جانی جانان په خلفاو کې بلکې په یو روایت کې په زمانو کې دی حضرت شیخ پیر محمد صدیق صاحب ته ویل کېږي. نو په دغه کورنۍ د صاحبزادګانو کې په تنګي کې زه پیدا شوم په 1971 کې 70-71 کې. بیا کم تعلیم چې و عصري تعلیم و هغه ساده وخت و. جی دا قسم یې نه وي چې دا ماډل سکول دی او دا بالکل بس د سکول تعلیم مونږ کوو ټولو. صحیح. عام رواج روټین دا عام رواج دا. صحیح. دا غي نه پس زه په اتم جمعات کې مچ زما د یو ولی الله سره ملاقات وشو. خجی. او ډېر قوي نسبت ولی الله حضرت شیخ سراج الحق صاحب. جی. او کرامات ما ملي زموږ د علاقو کې په بزرګي او ولایت باندې مشهور. جی. ما دا غسر بیعت وکړ. خجی. او چې څنګه مې بیعت وکړ په اتم جمعات کې دا 83. جی. نو ما په هغې کې د زړه دنیا بدله شو. خجی ښه. نو د هغې نه پس ما په عمرزو کې نهم او لسم په سکول کې وکړو. خجی. او د هغې نه پس زه بیا دیني تعلیم ته ووتم. نهم کې مې امتحان ورکړ، لسم مې پرایویټ وکړو. جی. او زه تقریبا په 94 کې په 84 کې دینی تعلیم ته ووتم اولنې ځل. دا د 83 اخره او د 84 ابتدا وه. صحیح. د هغې نه پس زه په دارالعلوم کې تنګي جامع اسلامیه ورته ویل کېږي اولا مې وویله. خجی. بیا مې داسې نور مدارس جامع اسلامیه کې بیا تقریبا زه په 85 کې دارالعلوم حقانیه ته لاړم. خجی. دارالعلوم حقانیه کې ما ډېر وخت تېر کړ او په دارالعلوم حقانیه کې بیا زما فراغت هم وشو. خجی. او د هغې کې مې تخصص هم وشو. صحیح. نو ټول علوم مې بیا اکثر د فراغت او د تخصص د دارالعلوم حقانیه کوړي خټک نشي. صحیح 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 صحیح. خجی دا حضرت بصیرت ته سلام کوم چې زما د درو سوالونو جواب په یو جواب کې راټول کو راي کوم. په بهر حال حضرت اکثر چې انسان کله د فضله او فراغت وشي نو هغه دا خوښي چې یاره ماته په یو خزې کې درس ملو شي.
نو د درس آغاز مو بیا په کوم سن کې وکړو، په کومو مدارسو کې درسونه وکړو او کوم کتابونه پړو کړي، تدریجا داسې راغلي که نه ډایرکټ دغه بخاري شریف او کله چې زه فارغ شوم نو زما د فراغت نه پس په دارالعلوم چارسده دارالعلوم اسلامیه کې چارسده کې د ګوهر شاه حاجي صاحب په مدرسه کې زما درس شروع شو ابتدایي. دا زما په خیال باندې 94 و. هغه تمام مسلسل 15 کاله درس وکړ، 6 کاله. دغه درس کې ما شروع د کافیې نه اچولې وه او زما کافیه او شرجامي بیا ډېره سخته مشهوره وه او ما دا معقولات تر د ملا حسنه پورې میبزی پورې متنبع دا ټول ما هغلته پړاو کړه طلباو ته. بیا د هغې نه پس زموږ د مدرسې خپل چې ابتدا کومه شوې وه هغه په 1995 کې شوې وه، خو په جومات کې مدرسه وه. او بیا زموږ د مدرسې خواته موږ زوی نه واغستل، نو موږ مدرسه کې وسعت راوسته. نو چې وسعت هم راوستو نو د هغې نه پس په 2000 کې زموږ د مدرسې باقاعده 2099 حضرت مفتی صاحب مفتی فرید صاحب هغه راغی او زموږ د مدرسې باقاعده ابتدا وشوه. نو دا د 95 نه شوې وه، خو چې زه ورته رالم د چارسدې درس مې پرېښود نو دا 99 وه. د هغې نه پس تر د 2025 پورې زما په هغې کې درس دی. نو داسې یو د فنونو کتاب نشته چې هغه ما 4 او 15 ځله پړو کړي نه، هر یو که هغه هر کتابي انشاءالله دا تکمیلې مې پړو کړي دي. دا یاره بس داسې یو کتاب رانه نه دی پاتې شوی چې هغه ما نه درس نه پاتې شوي. او د تخصص په الفقه مې د پړی تقریبا ډېر وخت شو، ځکه چې دا خو زمونږ په علاقه کې اول ما تخصص په الفقه کړی په دې ضلعي چارسده کې. ضلعي چارسده کې دغه وخت کې چا تخصص په الفقه نه و کړی. نو دا یو فن په هغه وخت کې ډېر مشهور و او نایاب و. نو چې ما څنګه وکړو نو علما بیا ما له راتله. زما د تخصص درسونه د 96 نه سټارټ شوي. نو چې د 96 نه ویل تقریبا دا 30 سال زما د تخصص د درسونو شو. او بیا په 2013 یا 14 کې ما تخصص په حدیث شروع کړ، د هغې تقریبا دا 10 سال شو. نو مسلسل درسونه مې صدیق جانه کړي دي تقریبا د 30-31 ساله پورې. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله.